ای خدای په څه غضب دې اخته کړی یم خو نه په کور کې د غمګې یو سور چای پیدا کېږي نه یو سور مالګه پیدا کېږي نه یو سور مساله پیدا کېږي دغه سړی به اوس بیا له کاره راځي خو بیا هغه اسمان وینځکه ټول سره راخیستي وي په څه غضب دې خدای اخته کړی یم یا دې زه اخیستې وای یا دې دی اخیستې وای بل ځای خو مې دغه ارمان پوره سوی و دغه دې کور راسم خو به پیدا کېدی دغه اوس څه دي ضلالت ځوان د خدایه دغه اوس څه په وکړمه وزړیو نن بیا وداسې بیا څه ټماټر خیر کړي خدای خیر بیا راغلی دغه غضب وهلی ولې بیا څه شوي دي بیا به څه شوي بیا مې څه کړي څه سته څه شی غواړې دا اوس ژوند ده دا اوس زندګي ده څه شی کم دی درته څه شی نه دي راوړي ټول ویښته مې د تا له لاسه په دغه کور کې سپین کړو چې خدایه څه وخت به زه اسرات کړم دا به تر څو زه تا ته منتظر یم څه شی کم دی ته اوس وایې ما ته وایې حال راته وایې زړه کې دي چې صفا خبره ته کوئ ګرې معنی دي نه منه په زړه کې به مې څه وي خو اوس به بیا راته وایې چې چای راواخله په کور کې چای پیدا کېږي دوې چرګې وي هغه دې هم یوړی خرڅې دې کړې هغه خو به یې دوې هګۍ خو بیا اچولې ځان ته خو مې نه ده خټې کړې خو د تا اول د پونټون وایي نور څه نه وایي نه ویني د جوګل زمنو ته ورشه په کلي کې نوم ده دوبۍ د دوی د ایران د دوی ده څه شی زه لرم زه یې له کومه کړم زه ګرام یم زمن ما نه دی په خپله خدای ورښولی داسې ولاړ سي سبقونه ووایي سبق خو ښه شی ده تعلیم خو ښه شی ده ولې ما چې نه ده ویلی ما به خدای نه وساتي تا خو چای دې کړی دی خو په کور کې دې دغه دوام یو سور چای نه پیدا کېږي چې نه پیدا کېږي ولې نه پیدا کېږي چای کم دي شی سته د همسایه لپاره به دې نه یې راوړي تمامه ورځ پردي غمونه سره کشاله کوي په جومات کې جوماتوال له تا تنګ دي په کور کې موږ له تا تنګ یو هغه دوه زمان مې د پوهنتون ته ځي هغه هم پر کراره نه پرېږدي سبق خو د تا لپاره وایي چې کور ته ځوان برابر دغه ټوله ته یې ښه ودې لېږل د جوګل زمان دوبۍ ته ولاړو دوی پوهنتون وایي نه ویني مدرسان به درس ووځي بیا به یې زه ووینم چې تا زمان څنګه وظیفې کوي تا چې کړي نور اتیا ساه مې مخ را په وستړی یم له کاره رانمه چای راته راواخله ډوډۍ راته راوړه چای نسته دغه زار وخوره دغه سوړ چای د دغه تر واخلوي دا نه خورم که نور راته دا ډېره له ځانه یې درته جوړ کړم خنډ یې اسمان درته راکښته کړم زه یې له کومه کړمه ولې دې ولېږل پوهنتون ورته تا اول سر کې داخله یې اخیسته تا پیسې نه کېوه ما بد و چې ما ورته داخلي ورته واخیستې ما خو ځان کلیوار ورته اوس په کړکۍ له پوهنتونه راځي اوس به بیا هغه بیچاره بیا وایي چې کاکا دی پوهنتون ما ته دې نه راشي که رالو دا ور به دې تا سره له کوره دواړه باسي یو نه ده دوه نه ده ګوره سړیه دغه همسایګان مه پراخندوه د تا له لاسه مو داسې ژوند تریخ ده یا خدای زه اخیستی وای یا خدای ته له د عمل کوره ایستلی وای ما څه کړي دي دوه میږي مو راوستې نن هغه د یوه دانه شپه وعلیکم سلام له کومې ځای راځي ابا پانتون ته پیرغور زما دا پانتون غورشخان د ستړی مشي پانتون نه شو ادې ستړی مشي دا سهار راشي ګیره باندې باندې کړي تاسو لاس دا ټول په ما وشو زه څه وکړم سوي دی وابا چې شي سوي دی بیا کور کې چای نشته بره نشته کله دې چې دا شو لکه یا تا پرېږدم یا دی پرېږدم یا بل پرېږدم نور ما پرېږدي کار دا مور بیچاره مریضه ده ټوله ورځ ټخېږي دلته همسایګان هم شکایت کوي ټوله ورځ د جنجال جوړ کړی ما جوړ کړی دا یو کال مې پاته د پوهنتون به خلاص وي خدای مهربانه ده پنځه میاشتې پاتې یم غوړ د نور ولاړ شه له دې ملکه ولاړ شه 5 میاشتې نور وظیفه به واخلم شراب بستې په تاري دغه ټول د دې کار لري ته یې پوهنتون ته ولېږلی بل یې پوهنتون ته ولېږلی دغه ستونه مې خدای داسې ده دغه ککۍ دغه ده ناسته چې راوړې مې تا کومه توره کړې تا هغه ورځ ما ته راوکړه چې تا ما ته ویل نن مې دا ځای نه خوښېږي نو چې وکړم خو په دغه کور کې به زار به هم له اسمانه درته راوړم یا با کوډم راته معلوم وړي چې شی نه پیدا کېدو نن چې ټول کور ته رانه لاره پروا نه کوي ګوره نور مې اعصاب مه خرابوي دا مور بیچاره دې ځګرخونه کړې ده ټوله ورځ د جنجال کې همسایګان دې په عذاب کړي دي او دا دې په عذابه کړي کاکا یې ګوره اوس دې چې مالک کوروالا راغلی دار ورکړه مې طبیعت واوښت یا مشایه پرېږدم یا تا پرېږدم کور کې اده نور نه در پرېږدم ځکه خرڅوم مال هم خرڅوم دقیقه دی خبرې ته پرېږده
دی خو بې ځایه نه ګرځي پوهنتون ته ځي خو درس وایي پوهنتون ته په تا څه جوړه ده په ځوانه ځواني یې راته سپینه سوې ده نو زه څنګه وکړم څه درته وکړمه مال مې ډرولی دی د هغو پالنه وکړمه تا ډاکټر ته بوځمه دوی په پوهنتون کې د دوی خرڅ پرې کړمه دغه به مو د دې پرمه نه یې درغلی چې ما ته دې ښه زیری راوړي راغلی به یې اوس به بیا وایي خرڅ را پوهنتون ته کرایه نسته او تاک مو نیولی دی د هغه کرایه راپسې ده خود به ورکوي تا ته ما نه ویل چې چرګې مه خرڅوه دغه هګۍ زه د ککي پیس ته ږدمه ولې دې خرڅولې د کلیوال هغه د عالمګل د روز د روپۍ راباندې په دکان کې سودا مې ځینې راوړی وړه کوم شی دې ځینې راوړی دي چای وبره مې راوړی ما خو نه دي خوړلی خو تاسو هم خوړلی دي ده چای اوس کوم ده په کور کې چای پیدا کېږي پوره پیدا کېږي نسته زه څنګه وکړم ما ته لاره وښیي ته ده ښایستهداره ته یې زوی ته ګوره ته بله ورځ یې وایي ما ښایستلی و موټر یې اخیستی و دغه سبق یې وایي تا ته دې څوک معاش درکړي خدای که به یا د فخرالدین زمان توره جوړ کړي یا به د ټاول توره جوړ کړي دغه د لنګول زمان دي او د جاګول زمان دي دغه به ټول که خیر و کلی به د دوی کورونه به د دوی پاخه بلډینګونه به د دوی د ټاول به که خیر و دغه شپاتی دا ټوله ځي نور مې اشا مه خرابوه خدای مهربانه ده ته اوس ما ته یو څو پیسې راکړې د اتاق کرایه پې پوره کړو او ولې خپله نه ګټي خپله خوا د پوهنتون کې درس وایو چې درس ونه وایو بیا هلته پاته کېږو نور یې نه وایي یو ټوله پوهنتون وایي نور دغه مصارف خپله پرې کوي ټپ چې ځوان ځان غټ سټ کله کله نو هغه خو بیا درس نه وایي زه درس وایم درس و کار ګوره سړی ته یې وایي پوهنتون ته یې وایي ککۍ پرېږده خپلې مخې ته اوس خو یې دا د دونه خواري کړې ده دا د پوهنتون اخري کال ده ته دغه مشورې ورکوې یې وایي د ماښام دغه سکروی و تا ایران ته یې لېږمه دغه اوس د تا کار ده دونه درس یې ویلی ده دا یو کال لا زحمت وکاږه څنګه وکړم زه ما لار نشته کلیوال کزداران مې نه پرېږدي کلیوال مې نه پرېږدي جومات ته نشم تللی نو زه څنګه وکړم جومات کې خو ته چنګونه کې خود نسې تللی خو د کلي ملک یم کلي کې کور دي ما دغه ټول کلی تا په فساد اخته کړی کلیوالو ته مې روپۍ راوستې هغو کې مې د کور غمه خوړه خپل ایمان هم خرابول کور ته خو دې یو څو اوبه نه دي راوړی یو سور غوړی دې نه ده راوړی یو شی ټوله دنیا درته راوړم هم په تا منه که معلوم شي په اولاد دې منې که معلوم شي دغه زه یم تکلیفونه کاږم نن یې پای دغه ډول تا دغه شلمه ورځ د تور ټوخی مې ده زه درته وایم ډاکټر ته ځم ته وا قرآن که راسره ولاړې په ما شرمېږي په ښځه سړی شرمېږي په اولاد سړی شرمېږي تعلیم ناروا ده هغه ښځه چې اولاد ولیږي اولاد ته توجیه وکړي چې ولاړ شي نورو هېوادو ته ګټه راوړي پرېږده په دې افغانستان کې چې ډېر تعلیمونه یې کړي څه ګټه یې کړې ګوره سړی د سیدعلي زوی بله ورځ ایران ته تللی و بېچارهګۍ شهید نه سو اوس دغه یو ککی په کور د سبق وایي اوس دغه هم ورلېږې دورې وښایي پسې غایب سي اوس دغه خبرې مې ورته کوه چې مزه یعنې هټې خو به زه بل کار نه لرم دا دې خنډې ښه ده که دې خنډې ښه ده ګوره دغه یو کار تاسو لاړ ما باندې داسې